شپږ دانې مې ترې راپټ کړل شپږ دانې مې نور ترې راواخیست چېرته دي اوس هغه انار دی ومې خوړل ټول دې وخوړل خفه شوم درنه زما برخه دې نه ده راوړې تا ته مې راوړې وله څه دې کړل خو بیا یو ناڅاپه ورغله او نور دې شي او هډوکی مې په ګنډه راومانډه هغه نه دې څه کول کور ته مې سپي ته راوړل داسې خوشحاله سو سپی لږ یې خندلې او لږ یې غپلې دا څه او لکۍ خوروله ډېره یې خوروله ما سکله جای جاړ ما دا وګوره نواب خان دی دا زمونږ یو تاج دی هغه ویل ښه چې هغه مې راواړو تا چې ویل تور سړی اوټ که و توره غاټ سړی اوټ تا نه ښیم غټ یو بل تور سړی حقه مقه اوټ که که نه اوټ یې که یو پوسته ده پکې قاري صاحبان دي ډېر خوشحاله وه ته مې په لمبوکس کې ولیدلې و که نه چاکلیټ یې در نه کړه په لمبوکس کې یو دوه چاکلیټه یې راکړل راته در یې کړل ښه افغانستان نه راغلی قرهباغ ته ولې راغلی ستا مینهوال هم تا دپاره راغلی مینهوال ولې مینهوال ولې ما خو چا سره لانجې نه دي کړي لانجه نه لانجه خبرې دې خوند راکوي مینهوال پېژنې چېشته ولې نه پېژنم چېشته وایي مینهوال خلک ډوډۍ سره هم خوري ستړي مو شئ درنو ملګرو په خیر راغلی ډېر زیات خوشحاله ځکه یم چې له لرې ځای څخه راغلو او نواب خان نه پیدا کېده نواب خان مؤخر هم را پیدا کړو اوس مې را پیدا کړو اوسه پورې چېرته وې کور کې ویده وم ویده نه وې کور ته زه راغلم ته څوک نه وو هلته ویده وم السلام علیکم جوړ تازه په خیر 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 شکر ته ښه وښو ته راغلی نه تا پسې راغلی یاره نواب خانه یو مینهوال دی راغلی مینهوال کومه ده مینهوال دا خیل مینهوال مې دا زما ملګری ده که نه جو تا ملګری ده زما ملګری مینهوال پېژنې چېشته وایي ولې نه پېژنم چېشته وایي مینهوال خلک ډوډۍ سره هم خوري مینهوال دې ته نه وایي چېشته وایي مینهوال ګوره ښه یعنې ستا خبرې پې ښې لګېږي ته پې ښه لګېږي دا ستاسې وطن پې ښه لګېږي او همدې دپاره راغلی دې ځای سره مینه لري دې ته مینهوال وایي زه هم د سره مینه لرم او زه هم دې ځای سره مینه لرم رښتیا او زه خوشحاله سوم دی مې ولیده دا مې خدای ډېر جګ ده جګ ده ته راشي خبرې ورسره وکړه ستړي مه شي ورسره وکړه پانه ستړی مه شي فارمشي مه وایه ورته دا خوارمشي مطلب دی ښه هغې به دې ونه ګڼي خوارمشي مه وایه ورته یې خوارمشي خوارمشي څنګه وه قاري صاحب څنګه جوړ یې بخیر خیر راغلی افغانستان نه راغلی قرهباغ ته ولې راغلی ستا مینهوال هم تا دپاره راغلی مینهوال ولې مینهوال ولې ما خو چا سره لانجې نه دي کړي لانجه نه لانجه خبرې دې خوند راکوي د تا خبرې ما ته خوند راکوي خبرې ورسره وکړه څه شی ورته وایي تا ویلې خبرې سره خبرې مې ښه لګېږي که نه ته خبرې ورسره وکړه فلم بوکس کې دې بېرته خپل ته هغه ولیدو که نه ویډیوګانې ما ته خلکو ویلې دلته د موږ یو پوسته ده پکې قاري صاحبان دي ډېر خوشحاله وه ته مې په لمبوکس کې ولیدلې و که نه چاکلیټ یې در نه کړه په لمبوکس کې یو دوه چاکلیټه یې راکړل راته در یې کړل ښه او ځان ته دې وخوړه که ما ته نه تا ته مې ساتلی کومه دی دی نه ده یاره آفرین وګوره ورته دا مې تا ته وساته قاري صاحب ته یې ورکومه دا څه وی دا خو د مینهوال تل لرې مه ځه که نه تل راشه قاري صاحب نور څوک یې درنه ونه هیلي ته ځکه چیز یې درکړی دا خو رښتیا چاکلیټ یې ورکړی دی تاسې راشئ درنو ملګرو یو یې ما ته راوړی دی او یو یې قاري صاحب ته راوړی دی څه شی ما چاکلیټ دا ورته پټ ورکړه تا چاکلیټ مې تا ته نه آفرین دغسې ده دا تکړه دی وراشي ګنډه باندې دا به زه په تا وخورم صحیح ده صحیح ده نو دا چې شي دا خو بېرته تا وخوړه مېلمه یې ته یې وخوره نه مېلمه یې ښځه صحیح ده مېلمه یې ته ویې خوره نیم به ته وخورې نه نه ټول ښه داسې دې خوا ته راشه ته مو جاده څنګه درېیم کلي کې ولاړې ته داسې واوړه دې خوا ته چې موږ سره هغه شو دا چې کله راغلی ته راځه نواب خان دلته دلته راشه هغه باندې به کښېنو ښه په دغه تیږه باندې او د خیر سره لږې کیسې کوو ځکه ډېر ملګري وایي که نه چې نواب خان سره تاسې بیا کښېنئ خبرې ورسره وکړئ چې موږ یې وګورو نندارې وکړو زه خوشحالېږم چې زه تاسې وینم
او تاسو دلته ما ته راسئ او ما فلم بوکس کې واچوئ. فلم بوکس کې تا نه اچو ستا ویډیو فلم بوکس کې اچو خو مغه ما هم بیا پکې واچوي خلک ما ته یې تیم پکې اچولی. دا څه او رښتیا خبر شولم هلمند ته تللی وي؟ هلمند ته تللی وم هلته د هلمند کې ما ته خلکو ویلي وه ته هم فلم بوکس کې ولیدلې. تا هلمند کې څه کول؟ هلته مې د کاکا کور ده. کاکا کور ته تللی وي؟ ښه کاکا منشي وخوړل د هلمند کې؟ انار دونه انار 6 دانې مې ترې راپټ کړل. 6 دانې مې نور ترې راواخیست. چېرته دي اوس هغه انار؟ ومې خوړل. ټول دې وخوړل؟ خفه شوم درنه زما برخه دې نه ده راوړې. تا ته مې راوړې وله. څه دې کړل؟ خو بیا یو ناڅاپه ورک سوه. یو ناڅاپه مخلص صاحب خبرې ما هغه ته چې راوړي دي نواب خان ته مې چې راوړي دي څه دې راوړي درې کما خوشحالېږي خو به که نه ورته ډېر خوشحالېږم. څنګه څنګه ښې جوړې کور کې هم خیرات اوس وګوره زه پرېښودم ښه نور څه غري دي خیرات د موږ سره ځې کله ځې ژاولې مې چې وخوړی دي دواړه ځو یا څه غري دي نو خیرات ده رښتیا راوړي ورته ترونه ته نسته ده نه دي راوړي نه یو دانه زما نه دي راوړي چې راوړې وای بیا مې قاري صاحب درکولې او نه مې دي راوړي چې راوړې مې وای قاري صاحب بیا مې درکولې نه دي راوړي نه دي راوړي چپړې خو دې نوي اخیستې دي دا مې کاکا راته واخیستې او دروغ وې ځکه دروغ وې تا ته عصمت اخیستې دي ما ته په ټلیفون کې ویلې وایي ورور ته مې وایي هغه لېږلي دي عصمت راته ویلې د ما ورور عصمت او هغه ویلې وایي زه چیرې دوبلۍ نه وایي ښې هغه ته رالېږم زه به لاړ شم نور ولې زه غوا ته واښه راوړم ولې واښه راوړې ورته نو غوا چی وخوري نو ته دا کار مه کوه که نه ژاولې ورته ما ته دې دپاره راوستلې چې ته به دلته موږ سره هغه وکړي همکاري وکړي د نورو معنی نوابه تا اوس واښه به څوک کوي واښه زه ځم او زه واښه کوم که نه چا ته واښه کوي غوا ته ځې نوابه ښه زه دا نورې زاولې بیا تا ته نه درکوم دغه دي نه اوس خو نه ځم زه نه ځم بیا پاس ته ځم بیا پاس ته ځم څه وځې مې واښه راوړي پاس ته ځم دا څه پاس ته ځم څه ولیږي خیرات ده نو یاره ګنډې ټکي کړي دي ښه او وریجې دې وخوړلې چېرته ګوته وریځې مې وخوړلې دونه دونه غټې وریځې مې وخوړلې او غوښه مې وخوړله او نور دې شي او هډوکی مې په ګنډه راومانډه هغه باندې څه کول کور ته مې سپي ته راوړ داسې خوشحاله سو سپی لږ یې خندلې او لږ یې غپلې دا څه او لکۍ خوروله ډېره یې خوروله ماسکله جای جارو کوي ښه نواب خانه انګور څنګه دي انګور قره باغ کې اوس انګور شته و بعضې ځای کې خلکو پرېښي دي او بعضې لوس هغه ما او تا چې تلي ورته قره باغ ته هغه باغ ته چې ننوتو ماما چې دې م راغې راباندې هغه دې یاد شي کوم ځای کې ډېر انګور په تاسې وخوړل د ما و د موږ و هلته ته منکر شوی تا ویل دا زما نه دي مې د ماما دي خو د ماما یو ما ته ویلې اجازه ده درته څونه چې واښه کړی چې ما بیا پټ انګور راوچکول ښه د انګورو اجازه یې نه وه درکړې نه خو موږ ته ارامېږي که نه بیا نه ارامېږي ته هغه دا چې وي دا وایي چې پردی باغ دی د ماما دی اجازه مې درته نه ورکړې انګور دې ولې ورکړي دي خو ماما مې ونه لیدم ما پټ ورکړی پټ بیا آرام شو که نه دي پټ چې پټ یې کې بیا نه ارامېږي دا آرام دي وروره ګوره یو قطره چې د بل حق دی وخوړو الله تعالی د هغه پوښتنه درنه کوي موږ خو یو قطره ونه خوړل 3 دانې بورګان هم ډکې درې دانې بورګان دې ډکې کړې 3 دانې خالتې تا ته مې هم درکړه یاد دي ورته ځکه مې ژاولې درته راوړې بله پره بیا یاد دي ورته بله پره موبایل درته راوړم بله پیره موبایل راوړې 3 کڅوړې انګور درکوم بیا نو تا خو چې زه موبایل نه پېژنم چا درته وښود دا موبایل چل مخکې ده راوښوده که او دا به یې وایي داسې کې دا به یې داسې کې هغه به یې دا سړی لکه په موبایل راواړو رښتیا موبایل باندې اوس پوهېږم د موبایل تاله څنګه خلاصېږي دا سر لاک چي هغه څنګه خلاصې ته دا خلاص کړه ته راکړه دا ورته ورکړه ته رښتیا پوهېږي یاره فکر نه خندون مه راوله نسي دا څنګه کړمه خلاص مخکې مازدیګر کې به شیان راوستل شیان پکې راوړم خو دا د شی راغی نه تاسې ویل ګل ده پکې او ګل باندې شیان پکې راوړل کومه دي ګل خو نه ده چالان ده نه تاسې ویل ګل کې د هغه دي مسلې دي او شیان دي کومه
مینې چې پکې راوړل نو تا خو خپل راواړو نو دا خپله ورته راوړل. زده مې د لږ لږ مې زده ده نو اوس ته خو نشي راړولی وړکي ورور مې راوښوده ښه و که نه ما شاول مې بیرته راکړه زاولې در کوم ما در وښوده. خو دې شپې بیا هم کره نه پاتې کېږي پاتې کېږو ها. نه غواړم دا قاري صاحب څوک ده دا کار چې وختي مې غوونه ستا مینهوال دی ښه دی زما نه چې غواړي ستا خبرې ستا خبرې کومه څه ځای غواړي ستا لهجه ماته خوند نه کوي ستا خبرې خو لګیا دی در سره وای که وټه زما پره لانجه ولې تا ته خوند درکوي لانجه د خوند نه لانجه درکوي نه واپه. وای وټه پره ته ووایه ټپه داسې غږېږي دغه خبرې ماته خوند راکوي وای وټه پره زه ته ډېر ووایه خوشحاله کېږم وای وټه پره ته ووایه څه خیل ټپه ورته وایي چې دا نه ورته ووایه اجازه ده مفلس نه 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 ټاپه نه وایو ټاپه نه وایو نوم یې غلط بیا واخیست او پرېږده چې نه وایي ښه نواب خانه او هغه دی هلمند په لاره کې د چی ولید دا خو ډېره اوږده لاره ده ډېره اوږده لاره وه دونه اوږده وه دونه اوږده وه لکه دې نه کوم ځای پورې لکه قاري صاحب نه هم اوږده لاره وه خو خداسې غټه لاره وه اوږده موږ هلته لاړو زموږ ملګري هم په هلمند کې ستا دا څه و چا ویل چې نواب خان یې ته و ما ته ډېر ویله ته نواب خان یې مالې و شړت بسکور به یې راته راواخیست ډېرو راته واخیسته هلمند کې په ټولو زه ګران وم ها و که او د هلمند خلک څنګه دي نامې خدای ښه خل دي ښه خلک دي او ډېر درانه ښه خلک دي که نه پښتانه دي و داسې سپک ډنګر هم پکې و درانده هم پکې و هغه څه نه یم څنګه میلمه پاله و ډوډۍ در باندې خوړله و ښه ډوډۍ را باندې خوړله و ښه او چای در باندې څښه چای هم را باندې څښه شین چای را باندې څښه او یو سړي تور چای را باندې یو سړي و نور ټوله شین او چای. رښتیا راشد خان هم در باندې سلامونه کوه وعلیکم سلام د ما هم په راشد خان ډېر سلامونه وایه هغه ته ما ویلې ما هم په کور کې د راشد خان عکس ځوړنده کړی ده دا څه او چرګانو ته وایم چې دا وران نه کوې دا راشد خان ده دا څه او بیا چې چرګانې زه لاړم. خاندي بیا زه ورته لاړم ما ویل چې راشد خانه یا ما دا وګوره نواب خان دی دا زمونږ یو تاج دی هغه ویل ښه چې هغه مې راواړو تا چې ویل تور سړی اوټ که و توره غاټ سړی اوټ تا نه ښیم غټ یو بل تور سړی و حقه ښیم او حقه مقه اوټ که که نه و اوټ یې کړ اوټ یې که او بیا مې ورته جی. ویلې ما داسې هغه وایي ښه مالیا وایي یو ورځ دلته راغواړم سره کښېنم بیا مې څنګه کوي بیا دې هلته کښېنئ د وریجې در باندې خوري او ورځو که نه ورځو. کله ورځو بس ورځو ښه. ته راځه که نه تا سره خبرې وکړه ستاسې په لهجه باندې چیرته دی تا ورته یو څه چې خبرې لاره کې تیاره کې ځي تیاره کې دا وایي راشد خان ویل ته وایي خیال ها. چې زه هلته دې راشي ها. زه دا ګورم هم او لکه ته چې هغه څونه خوښوې هغه هم تا خوښوي کومه ده زه خو یې ته تور سره نه یم خوښ خوښ کړی خو تا ته نه معلومېږي چې کله مخامخ شي بیا ته زه کله معلومېږي. ورته فلم بوکس کې دی دی د ګوري ورولي که که. لیدلی یم او. بس کې ما خو خوښېږي رښتیا زه ووایه. خو تاسو ته مخامخ وایم ها. ما راشد خان ډېر خوښېږي او زه وایم چې کله به زه ورسره وینم ها. چې راشد خان سره ستړي مشي وکړي او رښتیا یو خبره راته وکړه نواب خانه دا بلته کېدو زه دې نور ستړی کړم ښه دلته کېدم اجازه ده اجازه دا چی دي بس هر چی چې دلته پروت دي زه وزن نشته مې کوه مې لرې کوه ښه نواب خانه یا دلته دې نه لرې کړو چې بیخي مرۍ ده ته بنده کړله هله بعد راغی لرګی مو سره ده هغه ابا مې ماته چې نه وایي انډیوالانو سره د مستیګانو ته وځه ښه کنه او غوا ته واښه دې هم نه دي راوړي او سبا یې مې لږ راوړله دا څه؟ هلته مې پټي کښي دي کلو واښه دي کومه دي بیا ګوخاني نه راباسم ورته یې دغه دي ابا مې بیا چې نه راته وایي خبر راغلی ده ښه. څو خبرې وکړه څنګه یې جوړې کورو دا ماته یو څنګه یې جوړې کورو کې مثال و شکر قراري وته څنګه والله شکر د خدای فضل ده هغه یو څه وایي وایي زه راغلی یم ستا د خاطر اوس یو بېرته ځم زموږ داسې رواج دی چې ځان سره به یو چی راکې تحفه غوندې نو دا وایي یو چرګوړی راته راکړي ځان سره یې نه چرګوړي خو نه در کومه چرګوړي واده ته تللي چې راغله بیا به یې درکړم هو دلته د ما یو بچخاله واده و سبا یې لاړل هلته ښه چرګوړي دې لیدي نه ټول کور ته لاړ هلته واده ته لاړل هو که نه کوی خو درکول مې که نه دا کله وایي چرګوړي مریضان دي موږ سره واده کړې وه که نه او ویډیو به تا کتلي یو کې راته وایي چې بله پیره چې راغلی یو چرګوړی درته رالوم بیا به یې وخورې ښه او زه خوشحاله وم مریضه صحیح دی چې بله پیره راغله ما ته وایي ټول هغه خو یې دوا ته تللي دي وایي مریضان یې ولاړل هلته رښتیا وایم اوس تللي دي که نه درکاوه مې چرګوړی مې ولې نه درکاوه یو یانه ښایسته چرګوړی مې درکاوه نه بابا دا ژاولې واخله د مخلص صاحب دی هم ورکړه دې ټولو ته یې ورکوي ودانه یو دانه ورکړم مخلص صاحب دا ستا شو ځه رايه کدی خواته یو دانه خیر چیرې که بخورو دا به پسته وخورو بیا ولې یو دانه باندې
بیا یې پسته هم خورو که نورې نسته ده نورې نسته څه شول نورې نسته نور چا سره و چا ما ته نورې چا نه دي راکړي ولې هلته سره ډېر ونه و نسته را سره سوای خو په دواړو سترګو مې دا مېلمه ته مې نیمه ښه ته دا ورکړه مېلمه ته ورکړه ما تا خو همدلته یو زه صحیح ده دا به مېلمه ته ورکړم نورې څه غوري دي خیرات ده ښه خو یې شو در به یې کمه کړم وروسته به درکړي او بیا در کوم قاري صاحب دواړه شریکه دي دواړو خدای دې دته جنتونه نصیب کړي زنده باد زنده باد نواب خانه او اوس زموږ لیدونکو ته څه ویل لري تاسې لیدونکو ته وایم چې زاولې راکړئ که ولې درې کړه که نه زاولي خو د هغوی خو نه دي راکړي نه پیغام ورته یو ښه خبره ورته وکړه چې په ژوند کې عملي کړي او په ژوند کې مثبت تغییرات راشي یو ښایسته خبره ورته وکړه او رښتیا نصیحتونه ساده نصیحتونه خو زما همدغه نصیحتونه دي او همدغه ښه نصیحتونه دي او پلار مې راښودلي دي چې غوا ته به واښه کوې چرګوړو ته به دانه اچوې او چې ښه کار وران کار به نه کوې او که ښه کار نه و بیا وران هم کوه نه مې کوه مې او کوه پردي انګور هم راپټوه اوس نه و سړی راپټوی یو سړی و مې راپټوه او پردي انار هم نه انار مې نه دي راپټ کړي هغه یې ما ته راکړل ښه او که نه شپږ دانې مې پټ کړل خو مې خواته راپټ کړل مخامخ یې شپږ دانې نور راکړل او که ټوله ځانې شو نه صحیح صحیح او که نه او لیدونکي نواب خانه وعلیکم سلام خالد تا سره وغږېږه نواب خانه ما درته څو ځلې ویل چا چې ویل چې ډېره مننه کور دې ودان ورته یې له تا مننه ستا دې هم کور وداني د ټولو مننه وکړه دا څه چې ولاړ دي د ټولو مننه وکړه کور دې وداني سلامت دي یا نواب ولې خاندې ولې خاندې ورته تا نه مننه تا نه منم دنه کامرمین تا نه مننه تا نه مننه ما نه مننه کامرمین هم مننه کامرمین څه ته وایي کامرمین فیلمبوکو سوالاته فیلمبوکو سوالاته کومه دی اوس دلته خو دغه سړی ولاړ ده کوم هغه او خو هلک دی سړی خو نه دی خو همدغې ته موږ سړی وایو ډېره مننه کور دې ودان نواب خانه موږ درنه ځو نور جلال آباد ته چېرته پاڅې موږ سره د شپې ته ډوډۍ راباندې خورې ډوډۍ تکړه شه خو پاتې صحیح که نه ما خو خوري نه هغې همدلته پاتې کېږو او ډوډۍ راباندې خورې ډوډۍ خو زه بیا بله ورځ در باندې خورم نن ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ایمانداره سي خیر اوسې زه خوشحالېږم ستاسې منکر راځئ او دغه زالې دا خو اوس دې په زاولو راواړولو دی بله پېره موبایل ورته راوړم دا څه وی موبایل راوړې خیر اوسې ښه خبره یې وکړه فلم بکس هم درته کې معلومات فلم بکس خیر اوسې خدای دې ایمانداره ښه راځئ نو خدای په اماني اخلو میاخیل صاحب راځه نواب خانه ته هم راځه درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله د نواب خان او همدارنګه زما د ملګرو خبرې مو واورېدلې زه باور لرم چې دا خپرونه به ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر هغه چې یو ځل بیا زه او نواب خان میاخیل صاحب او قاري صاحب ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن خدای په اماني کې تاسې په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله پامان